السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. ډیر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه؟ په لمبلو روژه نه ماتېږي. که څوک لامبي د غریب تږی دی یا مثلا وجود ته تکلیف دی او دی اولامبي یا د بل ضرورت ته وجې نه لامبي هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لکه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي. اون دا تنزیهي مکروه دي، نقصان پې روجې ته نه رسي. به هر کیف روجه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي، که یو سړی سر غوړ کړي په دې هم روجه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي نو په دې حلق کې د هغه غوړوالې محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خراش کې راوغورځوي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي. په دې روجې ته فرق نه راځي. ښه، سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روجې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل روجه پې نه خرابېږي. او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادی که به نه یادی؟ نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که چې لکه روجه دې ده. او که سړی کمزوری و بوډا یا بیمارو یا د صحت نه کمزوری دی مې یاده ورته، خدای وله روزي ورکوي پرېږده چې اخري، په یېره روجه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روجه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی. یېره کې د سړي نه روجه یېرئ او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادئ. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روجه یاده ده او غلطۍ سره خولې ته په قصد نه په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړئ نو په دې روجه ماته شوه. خو صرف یو روجه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې که د چا اوبه لاړئ نو په دې روجه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي، خو که بره دې راښکلې او دا تېرې شوې نو روجه دې لاړه برباده شو. که یو سړی غاښ وباسي په روجه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټلیفون زه کوم نو په غاښ وښکو روجه نه خرابېږي. خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ نو په دې روجې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تېره نه شي. که هغه دارو یې تېر شو نو روجه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه روځي هغه تېره شوه نو بیا روجه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روجه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تېر شو، په لاره روان دي چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تېر شو نو په دې روجه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ کړه لکه سګرټ نو روجه یې برباده کړه، روجه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تېره شوه روجه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تېره شوه غیر اختیاري، په دې روجې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي، په روجه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روجه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کېنولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا اشرف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي نو په هغې روجه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل بیا پې روجه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روجه پې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېد او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه م ورغی، په دې په روجه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تېره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه نو روجه خرابېږي. او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روجه نه خرابېږي. او که بار یې راوښکه، بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روجه خرابه شوه. یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي. که چېرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روجه ماته شوه. او که لاړه پې غالبه و د وینې رنګ پې کم و نو بیا روجه نه ماتېږي. په الټو روجه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو دې کې لوی تفصیل دی، د علماو پکې لوی اختلاف هم دی، خو چې کوم راجح قول دی هغه درته ویم اسان غوندې. که چېرته چا قصدن الټی وکړئ، تعلق یې ګوته ووالو الټی وکړئ او په ډکه خولي، قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله، په دې روجه خرابېږي ماتېږي. او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي، بیمار دی غریب، یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي، یا نارینه دی الټی وله رالي بې اختیاره قصدن نه، په هغې روجه نه ماتېږي.
کلګي کړي او قصدن باندې ال ماتيږي چې پډک اخلي که پډک اخلنی او لګي وي بیا په روزه نه ماتيږي. که چرته ستا خلی لا غترخي وبراله زیری تو کا خو که واپس دې تیر کړ روزه ردان نه برباد کړه لاله کې یو سړی په خلی کې جمع کې او تیری کې روزه ته نقصان نه رسي بای سړی او دسو کې او خله لاړې تو کې او بیا پر خله کې سم معمولی غاثر غوندې پاتې نو بعد ملي دي چې هغه پر کپړه باندې بیا جبو چي نه په کپړه جبا مو چاوه خیر د کا غاثرات تیر شي پاغه نقصان نه رسي بوزه بر راخکل خو خندي قبیح کار دی او که یو سړی پوزه بر راخکله او دا ګندې تیر شو نو په دې روزه ته نقصان نه رسي. یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکی نو علما لیکي چې که خاوند سخت طبیعته دی نو خیر د ترکاري سکلی شي خو تیری به نه توکي به روجې ته پې نقصان نه رسي او که خاوند سخت طبیعته نه دی نو ځان د ساتي ترکاري دی نه سکي خو د مال کې کمی زیاتې دی لکه کمه دې ور واچوي که نه ماښام به یې پوره کړي د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي. دا یو څو مسایلو ماشي مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو یا مچ دی مری ته در ټوپ کړو غیر اختیاري تیر شو نو په دې په روژه کې فرق نه راځي. دا بعضې مسایل زما ذهن کې چې کم زمونږ په دې وطن کې مروج مسایل دي. یو ځوان زلمی سړی ناجوړه دی دی به څه کوي دی د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجې نیسي هغه ته دې رجوع کړي که هغه ورته وایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا تمرې او یا زیاتېږي روجه مه نیسه بیا دې نه نیسي. خو د ځوان زلمي چې روجه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي دی چې جوړ شو دا روجې به بیا نیسي او که پکې مړ شو نو خلاص سره خبره که لس ورځې جوړ شو د نه نیولې د هغه لس ورځو روجو پې پورې دي او که بلکل اډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو سم نشته او بوډا سړي که روجې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته ابا د یوې روجې فدیه ورکوي د یوې روجې فدیه څومره ده یوه سرسایه په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت دا د یوې روجې فدیه ده. خو ګورې که چا د سار نه روجه نیولې ده او قصدن یې ماته کړه ویې خوړه یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو یا قصدن یې اوبه څکلې نو د هغې بیا 80 روجې کفاره ده دغه به هم نیسي او 80 روجې به نیسي بیا ګرانه خبره ده. نو دا د روجو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل. کوشش کوئ چې په روجه کې الله راضي کې ډېر د برکت میاشت ده عبادت پکې وکړئ تلاوت پکې وکړئ ختمونه پکې وکړئ ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ او د غیبتونو او دې څیزونو پکې ځان ساتئ. ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مهرباني